अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو تاسو ګورئ سیف یوسف ز یوټیوب چینل نن زمونږ یو ټاپک دی چې ډېر کامن دی که تاسو وګورئ په معاشره کې یا خپل ځان سره هر انسان سوچ وکړي نو یو پرابلم زمونږ مخې ته ډېر زیات راځي هغه دا وي چې اکثر تاسو به کتلی وي یو کس وي هغه راشي موږ ته دا خبره وکړي چې یاره فلا کس د ستا په باره کې دا خبره کوله ټیک شو جي یو کس دی هغه ما خواله راشي هر ما ته ووایي چې یاره فلا کس د ستا په باره کې داسې خبره کړې وه یا فلا کس د ستا په باره کې داسې یو رای قایمه کړې ده چې د ستا په باره کې داسې رای لري یا د ستا په باره کې یا پتا باندې داسې الزام لګول کوشش کوي نو اکثر تاسو به کتلی وي چې دې رد عمل موږ څنګه کوو نو زموږ په معاشره کې د دې رد عمل دا وي چې موږ په کورونو کې وګورو خاص کر چې څومره هم زنانه وي یا نارینهو کې هم دا یو عادت وي چې هغه بیا هغه کس له ورځي او هغه سره رښتینی کوي هغه ته بیا دا تپوس کوي چې تا ته چا ویلو ټیک شو دې باندې پوره یو سلسله روان شي او کافي ټایم په دې باندې زموږ ضایع شي بلکې کافي ټایم ضایع کېدلو نه علاوه هغه د ټولو نه مین نقصان چې کېږي نه هغه د زړونو منځ کې فاصله پیدا کېدل وي هغې سره بیا د زړونو فاصله پیدا کېږي او یا ساتي یو خبره تاسو په دماغ کې ضرور کېدي چې کله هم تاسو له یو کس خبره راوړئ نو سیم ټو سیم هغه ورډز هغه الفاظ او هغه ټکي چې کوم هغه ادا کړي وي په کومه لهجه کې ادا کړي وي هغه لهجه هغه الفاظ تاسو ته هغه شان نه رارسي چې څنګه هغه کس ادا کړي وي هغه که ښه وي او که بد وي خو هغه لهجه او الفاظ هغه سي نه وي بلکې چې کوم کس واوري او تاسو هغه الفاظ راورسئ نو په هغې کې دا کوم کس چې تاسو ته خبره کوي د خپل یو سوچ او د خپل لهجه پکې شامل وي د خپل الفاظو پکې هم ایډیشن کړي او زیاتره تاسو به خلک کتلی وي چې هغه یو ځای کې یو خبره واوري نو چې یو ټکی واوري نو سره لس ټکي بیا نور یو ځای کې ټیک شو دا یو مسله موږ ته ډېره کمن راځي زیاتره ملګري دا تپوس کوي سټوډنټس راشي او داسې فیملیز راشي دا تپوس کوي چې یاره د دې موږ څه رد عمل کولی شو چې داسې مسله موږ ته راځي نو زه هغې ته ډېر یو اسان طریقه ښیم او چونکې زما خپله هم د ژوند په استعمال کې دا خبره او زه داسې کوم همیشه دپاره چې کله هم یو کس راشي او دا خبره وکړي چې یاره فلا د ستا په باره کې داسې رای لرله یا پتا یې داسې الزام لګو یا هغه ستا په باره کې داسې وي ټیک شو ما سره دوه آپشن وي تاسو هم ځان له دا یو عادت جوړ کړئ هغه آپشن څه وي لومبی سوچ زما دا وي چې یاره فلا کس زما په باره کې کومه خبره کړې دا رښتیا دي اور که درو ټیک که دا خبره رښتیا وي کومه خبره کړې زما په باره کې هغه غلطي په ما کې وي نو بیا خو ماله پکار دي چې زه لاړ شم د هغه شکریه ادا کړم او چې دا کوم راله خبره راسولې ده د دم شکریه ادا کړم چې یاره الله دې ستاسو قدر وکړي چې ستاسو په وجه ما د خپله غلطي معلومه شوه زه د خپلې غلطۍ روکتام وکړم او غلطۍ نه ځان بچ کړم دا تاسو سره فرست آپشن دی دویم آپشن تاسو سره څه دی دویم طریقه سره که فرض کې په تاسو کې دا غلطي نه وي او هغه به تاسو یو الزام لګوي هسې یو منګړت خبره یې جوړه کړې وي او تاسو پسې یې کړې وي نو بیا تاسو سره دویم څه آپشن دی تاسو دا سوچ وکئ چې یاره دغه کس دومره کم ذهن والا دی دومره کم ظرفه دی دومره کم سوچ والا دی چې زما په باره کې د ته پوره معلومات هم نشته زما په باره کې زما د شخصیت نه زما د مزاج نه خبر هم نه دی نو دا د هغه د معلوماتو کمزوري ده د هغه د سوچ کمزوري ده د هغه د پوهې کمزوري ده ستاسو کمزوري نه ده ټیک شو که کله هم تاسو دا سوچ وکئ چې یاره دا کمزوري ده هغه د هغه د سوچ کمزوری دی د هغه ذهن کمزوری دی د هغه پوهه نشته دومره علم ورسره نشته دومره هغه اپروچ نشته چې زما په باره کې هغه ځان خبر کړي او ځان پوهه کړي زما په طریقه زما په خبرو باندې ورسیږي ټیک شو جی دا دوه آپشن تاسو زندګۍ کې شامل کړئ او دې دوه طریقو سره تاسو رد عمل شو کوئ انشاءالله دا کومه مسله چې تاسو ته راځي نو دا به مزید نه راځي عملی جامه کې راوستا په خپل ژوند کې دا تاسو شامل کړئ
دا یاد ساتئ چې ستاسو پوره زندگی به بدلیږي د یو عادت سره هم د ستاسو پوره زندگی بدلیدلی شي ځکه چې نن که تاسو وګورئ نو تقریبا کافي جګړې او یو بل سره چې کوم هغه د زړونو فاصلې پیدا کیږي فاصلې پیدا کېدل دي نو د هغې ټولو مین وجه هم دا وي چې رښتینیانې کیږي په وړه خبره باندې رښتینیانې کیږي او هغه ډسکس کیږي بار بار په دې وجه باندې مونږه زړونو کې هغه یو خیره پیدا شي او په هغې باندې بیا یو بل نه زړه بداوی راځي ستاسو سره وي د دې په باره کې نو تاسو خپل رائے هم کمنټ کې لیکلی شئ او څه قسمه کوېسچن وي د دې موضوع په باره کې یا د دې نه علاوه هم څه قسمه هم د ستاسو د ژوند په باره کې د ستاسو د کیریر په باره کې څه هم کوېسچن وي څه هم تپوس وي نو هغه تاسو موږ نه په واتساپ هم کولی شئ په کمنټ سیکشن کې هم کولی شئ کال هم کولی شئ چې څنګه هم تاسو ته اساني موږ نه تپوس کولی شئ انشاءالله موږ به تاسو لا د ستاسو د سوالونو جوابونه ضرور درکوو د الله په امان